د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربن له هوکړې سره سم حماس 13 ورځ د 200 فلسطینی بندیانو د خوشي کولو په بدل کې 4 خزینه اسرائیلی سرتیري خوشي کړي. سلامونه ستړي مشئ له صدف نیوز یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته راغلاست. اسرائیل وایي چې حماس د غزې د اوربن له تړونه 2 سرغړونې کړې دي. د اسرائیل او حماس د اوربن له تړونه یو بل ته د سرغړونې په اړه د ملامتۍ ګوته نیسي. تازه د اسرائیل د لومړي وزیر دفتر ویلي چې د وروستي تبادلې پر مهال حماس 2 سرغړونې کړې دي. د دغه دفتر لخوا په خبره شوی بیان کې راغلی چې د عرب الیهود په نامه یرغمل شوی کس چې د شنبه ورځ د خوشي کېدو لپاره ټکل شوی و نه دی خوشي کړای شوی او دوی ته د ټولو یرغمل شویو کسانو د وضعیت په اړه تفصیلي فهرست هم نه دی ورکړل شوی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې 4 یرغمل شوي سرتیري د غزې ښار په یوه څنډه کې د فلسطینیانو د ګڼې ګوڼې په منځ کې چې د حماس لسګونه وسلوال شاوخوا ولاړ وو د سور صلیب کارکوونکو ته وسپارل شول. خو بل خوا بیا حماس اسرائیل تورن کړي چې د غزې شمال ته د فلسطینیانو د بیرته راستنېدو مخنیوي سره یې د اوربن د شرایطو پلي کول ځنډولي دي. بل خوا بیا الجزیرې شبکې راپور ورکړی چې په غزه د اوربن له هوکړې وروسته د اسرائیلو پوځ پر لویدیځ غاړه د فلسطینیانو پر وړاندې خپل بریدونه زیات کړي دي. په ورته مهال د فلسطین د جهاد الاسلامي ډلې د امریکا د ولسمشر لخوا له غزې څخه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لېږلو وړاندیز غندلی او دا د جنگي جرمونو هڅونه بللې ده.